دا په هر انډراید موبایل کې سامسونګ اوپو هر قسم موبایل تاسو سره هواوی سټیک شو ټیکنو په موبایل کې په خپل یو سکرین ریکارډر بټن راځي اویلیبل یعنی موږ ته ډاونلوډ کولو ضرورت نه راځي که بیا هم تاسو سره نه زره تاسو خمو چې چرته وي دا سکرین ریکارډر په کوم ځای کې تاسو به دې پسې ګرځي چې کوم دی هغه سکرین ریکارډر نو ګورئ ماته زه اوس تاسو ته ښیم دې خوا دې موبایل ته ګورئ دلته کې به زه دا چې کوم فیچرز دي دا به راښکته کړمه اوس دلته کې به تاسو په دې پسې ګرځئ چې یار په دې کې سکرین ریکارډر کم دی نو ګورئ ماته ښه یعنې دلته سکرین ریکارډر نشته ګورئ نشته که نه ګورئ ورته زموږ سکرین ریکارډر که نه اوس زه به دا سکرین ریکارډر څنګه راولم نو زموږ سره په دې ټولو موبایلو کې بر کله چې موږ دا فیچرز راښکته کړو دا بار نو ګوره دلته وګورئ دا پلس آیکن دی په دې پلس آیکن کې په دې کې ډېر څیزونه پراته دي او پټ دي دې ته وایي اویلیبل بټنز دا هغه بټنې دي چې دا په دې کې ډېر فیچر پراته دي دا وګورئ میوزیک شیر ډارک موډ لایک کیپشن نیئر بای سکرین ریکارډر مونږ چې په څه پسې ګرځو که نه ګوره تاسو ته خو ما خبره وکړه چې په هر موبایل کې سکرین ریکارډر موجود وي خو مونږ پوهېږو نو هغه لټول غواړي نو هغه دا دی و دلته کې زما سره نشته نو ګورئ په دې به زه په زوره داسې کلیک کړم او دا به چې کوم دی ګورئ دا به زه دلته ښکته راکوز کړم ټیک شو ګورئ سکرین ریکارډر مې راوړو اوس ډن کوم نو سکرین ریکارډر زما سره دا دلته کې راغی ګورئ اوس مونږ داسې ځو راځو که نه دا دی زموږ سره سکرین ریکارډر راغی یا یو کس وایي چې دا فلیش لایټ دی دا زما سره نشته دی نو دا فلیش لایټ چې کوم دی هم تاسو مثال په توګه په دې پلس باندې کلیک کوئ او فلیش لایټ چې کوم دی دا تاسو نه غواړئ نو دا دلته کې پروت دی نه دلته کې نو دا فلیش لایټ واپس دلته کې تاسو چې کوم دی راوستی شئ په دې باندې په زور داسې کلیک کوئ او دلته کې فلیش لایټ راولئ یعنې دلته کې وګورئ څومره ډېرې بټنې دي څومره ډېرې آیکن دي زموږ سره کیمرا یو کس وایي که نه چې یار زما دا کیمرا آیکن چې کوم دی دلته نه کار نه کوي ګورئ ورته دا کیمرا نه ده دلته کې اکثر مسله نو د دې ځای نه هم تاسو چې کوم دی کیمرا راوستی شئ په دې پلس باندې کلیک کوئ دا دی کیمرا زموږ سره ریکارډ ویډیو تاسو به ډایرکټ چې کوم دی ویډیو وایرلیس کال ټیکس اینډ ادر ډیوایسز دا ګورئ سیلفي کیمرا ګوره زموږ سره دلته کې ډېرې آپشنې موجود دي دې نه موږ ډېرې فایدې اخیستلی شو یعنې یو وړوکی آیکن دا پلس یې ښکاري ده دا پلس آیکن د دې ډېر زیات کار دی چې دلته کې تاسو له ډېر فیچرز درکوي په هر موبایل کې وګورئ چې تاسو دا پلس آیکن شته که نشته نو سکرین ریکارډر مونږه راوستو اوس یو کس وایي چې یار زما موبایل خو بدل دی دا سکرین ریکارډر پکې نشته بیا مې یو بل سکرین ریکارډر پکار دی پلی سټور ته به راشئ په پلی سټور کې به دا سکرین ریکارډر چې کوم دی تاسو ډاونلوډ کړئ ZA یعنی AZ سکرین ریکارډر ویډیو ریکارډر 50 میلیون ډاونلوډ دی دا په پلی سټور کې دی او دغه یو په موبایل کې دی دغه ستاسو سوال جواب هم حل وي ډېره مهرباني